السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کته صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل نن نوې ویډیو کې به تاسو ته د ان شوټ مکمل ویډیو ایډیټینګ طریقه خیم که چرته دا ویډیو تاسو مکمل وکړل نو تاسو ته به د ویډیو ایډیټینګ څه قسم مثلا ناراضي خو هغه د یوټیوب دی پاره یا د فیسبوک دی پاره وي خو د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړي شانتي ریکوست که چرته تاسو په چل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر تر زر را رسي ان شوټ په پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ او ان شوټ چې کله تاسو اوپن کړئ داسې انټرفیس په تاسو سره اوپن شي اولنی تاسو وګورئ ویډیو دویم دی فوټو دریم دی کالج نو تاسو ته کې فوټو ایډیټ کولی شئ او فوټو مختلف قسم کالج هم جوړولی شئ درې څلور فوټو تاسو سلیکټ کړئ نو هغې تاسو جوړولی شئ چونکې زموږ ویډیو چې ده هغه په ویډیو ایډیټینګ باندې ده نو موږ په ویډیو باندې کلیک کوو او دلته تاسو ښکاري دلته نه موږ نیو پروجیکټ سلیکټ کړو دلته بر تاسو ښکاري موږ ویډیو ته راشو ویډیو کې به موږ دا ویډیو سلیکټ کړو دلته نه دا ویډیو سلیکټ شوه نو تاسو ښکاري که د ان شوټ واټر مارک راځي دا به دلته نه موږ ریموو کړو لږ ټایم به اخلي دا به ریموو شي ډېره په اسانه ریموو کېږي کله تاسو دا ریموو کوئ انټرنیټ ورته بند ساتئ نو دا به ډېر زر ریموو شي بیا دې کې تاسو ته اولنی ښکاري دا د ویډیو سایزونه دي کانواس دې باندې چې موږ کلیک کړو نو دې کې مختلف قسم سایزونه دي دا یو دی نو فریم دی دویم چې دی هغه د انسټا دپاره ده بل هم انسټاګرام د مختلف سټوري دپاره ده د ټیک ټاک دپاره هم ده مختلف قسم سایزونه دي دې کې تاسو چې کوم څه دپاره جوړوئ هغه تاسو د ځای نه سلیکټ کوئ موږ د یوټیوب دپاره جوړو او د یوټیوب دپاره کوم ټولو کې بیسټ سایز چې دی هغه 15 هغه د 16 بای 9 نو دا تاسو وګورئ دا موږ د ځای نه یوټیوب دپاره سلیکټ کړه دویم کوم چې دی هغه دی میوزیک کله چې موږ میوزیک باندې کلیک کوو دلته نه موږ افیکټ ته راشو مای میوزیک تاسو دې کې ګورئ ویډیو باندې تاسو اکثر په کتلي بیکګراوند میوزیک کسان لګوي نو هغه دغه شانتي دی یا تاسو خپل د ویډیو اواز ختموي هغې باندې خاص بل څه لګوئ نو هغه تاسو دې نه لګولی شي او دې کې مختلف قسم افیکټس هم دي هغه تاسو لګولی شئ دلته نټ کار نه کوي زما ډیټ آف ده دلته نه تاسو افیکټ هم لګولی شئ بیا چې ورپسې کوم دی هغه دی 3 نمبر باندې سټیکر تاسو په ویډیو مختلف قسم سټیکر هم لګولی شئ خپل د چینل لوګو هم لګولی شئ هر څه تاسو دې ځای نه لګولی شئ سمپل دې باندې تاسو کلیک کړئ دې کې مختلف قسم افیکټس دي مختلف قسم سټیکرز دي ایموجي دي تاسو نټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ خو دا پیډ دي دا فری نه دي دې کې دغه صرف لغونتې فری دي اوس مثال کې تاسو دا لګوئ ریکارډ به دې ته ولګوئ ځینې تاسو ښکاري ځینې تاسو دا یو سایډ ته بل سایډ ته اړولی شئ بیا دې ځینې تاسو دا ایډیټ کولی هم شئ د دې سټایل تاسو ځینې دا هم بدلولی شئ دا به چورلی دا ښکاري ځینې تاسو د سایز غټولی او وړې کولی هم شئ دې کې تاسو خپل چینل لوګو هم لګولی شئ سمپل دې سایډ ته به کلیک کړئ دې کې تاسو دې باندې به کلیک کړئ دې کې به راشئ خپل ګیلري ته ګیلري نه به یو فوټو سلیکټ کړئ او هغې سایز به وړوکي کړئ د سایز ما وړوکي کړه دا مې دلته په سایډ ته ولګولې دې کې تاسو دا هم لګولی شئ او ځینې بیا تاسو د دې سایز کمولی او زیاتولی هم شئ څومره چې ویډیو لینک وي دا عمره تاسو خپل فوټو یا لوګو لګولی شئ دا ریکارډ چې دی هغه هم د دې لینک زیات کړه ګوته ویډیو دې بل ډول موږ راولو اوس ګورئ چې دا ولګوي السلام علیکم ویډیو سایز والیوم تاسو لوګو هم دا اوس تاسو وګورئ دواړه مې څومره مزه کوي بیا به ویډیو ډېر ښه کړي ورپسې چې کوم دی هغه د ټیکس باندې به مو کلیک کړو دلته مختلف قسم ټیکس به تاسو ځان له لیکلی شئ
دا وګورئ دا زما چې لوګو ده دلته دا مو ولیکله دلته بیا تاسو د دې کلر بدلولی شئ مختلف قسم کلر ستاسو د دې بدلولی شئ بیک ګراوند یې بدلولی شئ ډېر مزدار بیک ګراوند دی کې تاسو دا بدلولی شئ کلر یې هم بدلولی شئ دلته مختلف قسم فونټس دي تاسو فونټ له هم ورکړه بدلولی شئ دا وګورئ بیا په اردو کې هم دي انګلیش کې هم دي څه قسم فونټ چې تاسو په دې باندې لګوئ نو هغه تاسو په دې باندې لګولی شئ بیا مختلف قسم مومنټس دي دې کې دا تاسو کولی شئ دې ځای نه تاسو سپیډ سلوګولي او زیاتولی شئ دا وګورئ بالکل سلو شو دې ځای غوړولی کېږي دا وګورئ دا به تاسو دغه تجزیه لګولی شئ بیا به دې نه د دې لنګ زیات کړئ تاسو څومره چې د ویډیو لنګ دي اوس دا ګورئ دا هم کلیک کوو تاسو ګورئ دا په ویډیو باندې دغه شانتې چورلي ورپسې چې کوم دی دا فلټر دی دې کې تاسو د ویډیو خپل ویډیو برایټنس چې دی هغه زیاتولی شئ نیچرل وارم دې کې تاسو ډېر شیزونه دي تاسو دې کې د خپل په ویډیو باندې پرېښودی شئ بیا ایډجسټمنټ کې تاسو د ویډیو کوم برایټنس چې دی هغه کمولی زیاتولی شئ کانټسټ چې دی هغه تاسو کمولی زیاتولی ځینې شئ رڼا پې زیاتولی شئ کمولی شئ ځینې بیا تاسو دا اوکې کړئ ورپسې چې دی چې هغه پی آی پي ده پی آی پي کې تاسو خپل لوګو هم اډ کولی شئ اکثر کسان گرین سکرین دی کې اډ کوي نو دې کې گرین سکرین تاسو هم ډېر په اسانه اډ کولی شئ اوس مثال کې دې کې زه دا گرین سکرین اډ کوم دلته تاسو ګورئ نو زه به راشم دلته کروما کی ته به زه راشم کروما کی به زه انیبل کړم دلته تاسو ګورئ هڅه چې پرې لیکایي دي او هغه بیا نو هغه به اوس ګورئ ویډیو پلی کوم لیکایي تاسو ګورئ دا د ګرین سکرین لیکایي ده دا په دې باندې بیا تاسو دا شانتې پرېښودی شئ بیا ورپسې چې کوم مین دی هغه بیک ګراوند دی دغه شانتې د دې بیک ګراوند تاسو بدلولی شئ اوس ګورئ د بیک ګراوند سایډونو ته اکثر خلک لګایي یا یې څوک لږ پرېږدي نو دا په ویډیو اوس ګورئ بیا تاسو دې کې تاسو رنګین هم ورکولی شئ دې کې مختلف قسم تاسو د ویډیو بیک ګراوند چې دی هغه هم چینج کولی شئ نو دا ګورئ بیا ورپسې چې د سپیډ دی د ویډیو کوم اکثر دغه ټیک ټاک لپاره ډېرې ویډیوګانې جوړېږي دې کې د ویډیو موشن چې دی هغه سلو کېږي او تیزېږي د هغې لپاره استعمالېږي بیا دی ورپسې دی کراپ نو کراپ کې تاسو ته ما اول نه ووایي چې دې کې تاسو د ویډیو کوم سایز چې دی هغه بدلولی شئ رابدلولی شئ مثال کې تاسو یوټیوب لپاره جوړوئ ټیک ټاک لپاره جوړوئ د څه لپاره چې تاسو جوړوئ نو هغه سایز تاسو دلته نه سلیکټ کړئ نو هغه شانتې ویډیو به تاسو کراپ کړئ بیا ورپسې دی چې والیم کې تاسو د ویډیو والیم چې دی هغه 100% 200% کول شئ د ویډیو والیم چې مثال کې تاسو ویډیو ریکارډ کړي او د هغې والیم ډېر سلو وي دلته تاسو د ویډیو والیم 100 کولی 200 کولی هم شي بیا ورپسې دی چې وایس افیکټس دلته مختلف قسم اوازونه تاسو السلام علیکم زین صاحب زه تاسو کتلی صاحب سره مختلف قسم د ماشومان اوازونه السلام علیکم مختلف قسم اوازونه تاسو په ویډیو کې اډ کولی شئ
بیا دیږي ریپلیس دا ویډیو تاسو خوښه نه تاسو ریپلیس کولی هم شي سره تاسو ویډیو باندې ریپلیس کوئ یا فوټو باندې ریپلیس کوئ نو هغه تاسو ریپلیس کولی هم شي یا ورپسې د ډوپلیکیټ دا ویډیو تاسو په دوو حصو کې تقسیمولی شئ اوس مثال کې ګوره دا ویډیو یو ده زه په ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم دا ښکاري دا دوه شلې نو کوم مین پوینټونه چې دي هغې دا دي د دې ویډیو دا دي بیا دلته بره تاسو سمپل ښکاري دلته نه په سیو باندې کلیک کړئ او بیا دې ځای کې مختلف قسم سایز دي دلته تاسو سایزونه باندې برابرولی شئ مختلف سایز کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ 4K 1080p اکثر چې کوم یوټیوب لپاره استعمالیږي 1080p دې باندې ډېر خلک جوړوي ویډیو دا الریډي بس یو باندې کلیک کړئ دا بس سیو سټارټ شي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډېره خوښ شوي که چېرته دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شریک کړئ د نوې ویډیو دپاره موږ نه راکړئ اجازت تلوي الله په امان